یا ستوري یا ښکلا د سرزمین درته راوړم. سانکزی وایي د بین الافغاني مذاکراتو د ځنډ او د جګړې د دوام پړه د کابل ادارې او امریکا په غاړه ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال او د مذاکراتي ټیم مشر شیرمحمد عباس سانکزی وایي امریکا د طالب زندانیانو په خلاصولو کې پاتې راغلې او د حکومت ترڅنګ د جګړې د دوام او بین الافغاني مذاکراتو د ځنډ پړه یې پر غاړه ده. مکمل راپور به له رحمت الله شکار څخه واورو. ستانکزي دغه څرګندونې له عزم ویپاڼې سره په تازه مرکه کې کړي. نوموړي ویلي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي تړون مطابق باید د مارچ تر 10 نیټې 15,000 طالب زندانیان خلاص او ورسره بین الافغاني مذاکرات پیل شوي وای. خو حکومت په دې برخه کې خنډونه واچول او امریکا د دې بند په عملي کولو کې پاتې راغله. نو ځکه به د جګړې د دوام او د بین الافغاني مذاکراتو د ځنډ پړه په غاړه وي. نوموړي زیاته کړې چې طالبان تیار دي د افغانستان د ټولو اقشارو له استازو سره د بین الافغاني مذاکراتو په مهال خبرې وکړي او د یوه ملي او ټول منلي حکومت په اړه ورسره وغږیږي. خو د ده له قوله د کابل ادارې په استازیتوب له هیچا سره خبرو ته تیار نه دي. ستانکزي د دې ترڅنګ له ګاونډي هیوادونو سره ښه اړیکو درلودلو ته د طالبانو ژمنتیا یاده کړې او ویل چې هر ګروپ، هر ډله او هر هیواد چې د افغانستان په سوله او اشغال ته تر پای ته رسولو وروسته د هیواد په بیا رغونه کې مرسته کولی شي دوی هرکلی کوي. د ستانکزي په قول که د هند حکومت د افغانستان د سولې په پروسه او د نوي افغانستان په رغولو کې مثبت ګامونه اخیستل غواړي موږ یې په نیک ګام شمارو. خو د نوموړي په خبره هند په دې وروستیو 40 کلونو کې د افغانستان دننه منفي رول لوبولی او د ملت په ځای یې له یوه فاسد ټولۍ سره اقتصادي، نظامي او سیاسي اړیکې ساتلي. یاد دې وي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي هوکړې په بنسټ باید د هوکړې تر لاسلیک 10 ورځې وروسته 15,000 طالب او 1000 تنه حکومتي بندیان خلاص او ورپسې د بین الافغانانو خپلمنځي خبرې پیل شوې وای. خو د حکومت له لوري د بندیانو د خلاصون په پروسه کې یو شمېر محدودیتونه د وضع کولو له امله د بندیانو پروسه په هوکړه شوي شکل عملي نشوه او ورسره جفت بین الافغاني مذاکرات نامعلوم برخلیک سره مخ شول. دمګړی حکومت د طالب زندانیانو د خلاصېدو لړۍ درولې او د بین الافغاني مذاکراتو پیل ته د نږدې کېدو په ځای د اشرف غني له لوري د تعرضي عملیاتو د پیل امر ورکړل شوی.